الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرمندو اوریدونکو نن به تاسو ته یو عجیب مفید ترین بیان وړاندې سي چې د هغه موضوع ده: آیا ته نه غواړې چې د قیامت په سخته ورځ الله جل جلاله تا راضي کړي او جنت درته واجب کړي؟ دوی مهمه خبرې مؤمنانو مسلمانانو په ورځ د قیامت چې د مؤمنانو بلکې د مطلقه انسانانو روحان د الله جل جلاله د خوف او د وهم څخه ویلیږي په داسې مبارکه او په داسې عظیمه ورځ کې چې الله تبارک وتعالی ستا راضي کېدل غواړي او بیا ستا دپاره جنت واجب ګرځوي. نو راسئ مؤمن مسلمانه د دوو احادیثو په رڼا کې دا بیان په غور او محبت او مینه سره واوري او تاسو دا مبارکې کلماتې په دنیا کې پر خپلو ژبو باندې جاري وساتئ. په دنیا کې تاسو الله تبارک وتعالی په دې مبارکو کلماتو سره خوشحال او راضي کړئ. په ورځ د قیامت به الله تبارک وتعالی تاسو خوشحال او راضي کړئ او تاسو دپاره به جنت واجب کړئ. د صحیح مسلم شریف حدیث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. رقم الحديث 334. ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فرمایل: اے ابا سعیده، څوک چې راضي سي په دې باندې چې الله مې رب دی او اسلام مې دین دی او محمد صلی الله علیه وصحبه وسلم مې نبی دی، د ده دپاره جنت واجب دی. د سنن ترمذی حدیث شریف: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه. رواه الترمذي. هذا حديث حسن. ترجمه: دا مبارکې کلماتې چې تاسو په خپلو ژبو باندې جاري کړئ، د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا کلماتې فرمایي څوک چې داسې وایي په سهار او په ماښام کې چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، پر الله باندې د حق جوړیږي چې په ورځ د قیامت به الله دی راضي کوي او خوشحاله کوي. ډیرو قدرمنو مؤمنانو مسلمانانو، ډیره عظیمه خبره ده چې ستاسو د دنیا په دې مبارکو کلماتو او ذکر کولو سره د قیامت په ورځ الله جل جلاله تاسو راضي او خوشحاله ګرځوي او ستاسو دپاره به جنت واجب وګرځوي. نو راسي چې په دې کلماتو ویلو کې هیڅ قسم غفلت ونه کړو او د الله د رضا دپاره خپله ووایو او نورو مؤمنانو مسلمانانو ته او خپلو کورنیو ته ورزده کړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تاسو د شیخ صاحب چینل خامخا ور سبسکرایب کړئ او څنګ ته د زنګولې بټن هم وروئ، ولې چې هر کله موږ نوی بیان ریکارډ کو هغه به تاسو پورې ژر در ورسیږي.